یو عالم خبره کوي یو علاقه کې دا بیت المقدس چې دی نو دا د اوس خو د کافرو په قبضه کې دی، د یهودیانو، دا د مسلمانانو په قبضه کې و. نو زه دغې علاقې ته لاړم. وی چې لاړم نو ما د بیت المقدس د جومات سره خوا کې یو هوټل کې کمره واغشته. په دې خیال مې واغشته چې زه بیت المقدس په دې جومات کې په دې لومبي سب کې مونځ وکړم، دا یو سعادت پر راته میلاو شي. خو خلق بیت الله کې لومبي سب کې مونځ میلاوېدل خو ګران دی. نو دا کوشش مې کوو چې زه نږدې کمره والم چې یو څو مونځونه پکې په دا لومبي سب کې وکړم. نږدې مې کمره واغشته. وی سار وختي پاسېدم، وختي لاړم هوټل کې مې اودس وکړو. وی د بیت المقدس جومات ته لاړم، دروازې رنده ده. وی خوشحاله شوم چې ځکه خیر نه امام راغی نه مقتدیان، او دروازه چې کولاویږي نو که خیر لومبي صف له وځم. وی وخت تېر شو، ورو ورو رڼا لګېږي، څوک شته نه. یو بل نه تپوس کوم چې هلکه دروازه مې نه خطا کړې، او په 80 جیره به کې دا جومات، 80 جیره به کې جومات. وی یو دروازې خلک وایي چې هم دلته ودرېږه، اوس به امام صاحب راشي. وی ولاړم دې کې یو موټر راغی. نو دې غټو جوماتونو سره د موټرو د ودرولو کار پارکینګي چې کوم ځای ګاډي ودرو چې ودرو، یو سړی ترې راکوش، او هغه سړي ګیره هم خرایلی ده او برېت هم خرایلی دی، او پتلونه یې چولی دی، او هغې سره چې کم کوټي کوټه یې مچولی دی، او سګرټ ورسره خوله کې دی، سګرټ راکاږي. وی هغه سره چابیانې د جومات دروازه یې کولاو کړه. وی مې چې زړه کې سوچ کوم چې خدای د بیت المقدس خادم په کار دا و چې ګیره خو یې وی، او جامې خو یې د سړیتوب وی، جامې هم د سړیتوب نه دي، او د سره چابیانې دي، او خادم دا دی. وی زه څه خبر یم چې هغه لا مؤذن دی. وی چې دننه جومات ته ننوت زم ننوتمه، وی لوډ سپیکر له ټک ورکړه او بانګې شروع کړه. ډېر هغې نه خفه شوم چې ما خو دا خادم دی او دا خو بانګي دی، مؤذن دی. وی یقین وکړه چې یو ځل به الله اکبر وي، یو ځل به د سګرټ نه کش راښکه، الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه، بیا وی الله اکبر نو سګرټ نه کش راکاږه. وی په جړا سر یم خپیم چې خدای دا جومات بیت المقدس چې سلیمان علیه السلام جوړ کړی دی او سلطان صلاح الدین ایوبی ازاد کړی، دا جومات او ابراهیم علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام په شریکه جوړ کړی. بیت الله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جوړ کړو، دا ورسره اسحاق علیه السلام جوړ کړی. د دې مؤذن داسې دی. او بیا چې مې وکتل نو د سپونو مخې ته د قالین چې کم سپونه دي هغې مخې ته د سګرټو لوښي پراته دي، د سګرټو لوښي، او په چا کې نیم سګرټ پروت دی، په چا کې بوره پرته ده، مستقل سګرټ والا خلک دي. وی دا هغه سګرټ راواغېسته او هغه باقي هغې په هغه لوښي کې کېښوده او لګیا دی سنت کوي. وی امام سنت شروع کړه، څوک جومات کې نشته، یو دغه مؤذن دی، یو دی. وی لږ ساعت پس غرغرو شو، بل ګاډی راغی ودرېده. وی د هغې هم یو سړی راکوز شو، چې راغی هغه هم په پینټ شارټ کې دی، پتلونه یې چولی دی او کوټه یې چولی دی، او سر تور سر، ګیره نشته، برېت نشته، پتلون دی، او هغه سره هم سګرټ په لاس کې دی چې راغی. ما وی چې دا به مقتدي وي نو. وی چې راغی هغه بلا امام و جومات امامتی ته ور مخکې شو، هغه هم هغه سګرټ راواغی، هغه ته پکې ځان له لوښې پروت دی، هغې کې سګرټ کېښود. خدای پاکه دا د بیت المقدس امام او دغه مؤذن. وی په 3 قسم د سار مونځ وکړو. وی لاړم هوټل ته، وی بیره راله ناشته راوړه. وی بیره ما نه تپوس کوي هوټل والا، وی ما ته وایي چې یهودي خو نه یې؟ بیره ما ته وایي. وی ما وی که نه یم خو خبره خلاصه شو، که ویم چې یم خو ګناهګارېږم. نو ما وی چې هلکه تا په څو پېژندم چې د یهودي یم؟ نو ما ته وایي چې د یهودو غټې غټې ګیرې دي او ستا هم ګیره ده. نو وی ما چې خدای د دې وطن نه مې وباسه، د خدای قهر را روان دی، الله ماته وباسه. واقعي اقصې وشوه که نه، هغه بیت المقدس یهودو لاس له لاړه و که نه لاړ د یهودو. اوس مونږ چغې او دعاګانې کوو خدای بیت المقدس آزاد کړي. یا خدای لکه سوچ وکړې چې د کم سبب د وجې نه تاله تللی دی، هغه سبب ختم کا. یو مثال در کوم، فی کې چې سپی پریوزي، دا اوبه پلیتې شوې، دا اوبه چې پاکې په څه به پاکېږي؟ که ته دا وایې چې دعاګانې کومه چې خدای د اوبه پاکې کړي، او تهجد هم کې او چغې مې په دې پاکېږي؟ نه پاکېږي. که دا وایې چې برقې ته وباسم
او ډېرې بورقې چې با سپې نه وباسې په دې پاکېږي. یاره اوبو ته وباسم نو دا نورې به راشي، ډېرې اوبه وباسم چې نورې اوبه را پیدا شي، په دې پاکېږي. سبب به ترې لرکې هله به پاکېږي. سبب د پلیتۍ څه شی دی؟ سپی دی. سپی وباسه او چې کومې ګنده اوبه سپي سره ګندې شوي دی هغه ته لرې کا پاک به شي. نو موږ هغه سبب نه وباسو. اوس هم د فلسطین جینکۍ په پینټونو کې ګرځي، اوس هم هغه خلک په عیاشۍ کې مبتلا دي، اوس هم دغې خلکو یهودیانې ښځې په نکاحانو کې پراته دي، دغې خلکو په نکاح کې اوس هم یهودیانې دي، یهودانې ښځې په نکاح کې دي. دغه یاسر عرفات چې مخکې مړ شو او خلکو به لوی مجاهد ورته وي، د هغه ښځه یهودانه وه، ښځه یهودانه وه. نو کم سبب د وجې د خدای قهر چې په موږ را روان دی هغه سپې نه وباسو، سبب نه لري که چغې وو. عراق ته وګورئ څونه غم او قهر پرې راغی. ولې پرې دا دومره قهر او غضب د خدای راغی؟ مونږ خفه یو، مونږ په فلسطین اوس هم خفه یو چې مسلمان یې خفه کېږي به. مونږ د بیت المقدس پتلو اوس هم خفه یو، دعاګانې به کوو چې خدای دا اسباب ته لرې کړي او دا آزاد کړي. په عراق مونږ اوس هم خفه یو چې دا کوم ظلمونه پکې وشو کېږي پکې، لیکن ظلمونه څونه کېدل. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي. د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د قبر نه داسې طواف کېږي لکه څنګه د بیت الله نه طواف کېږي. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قبر ته خلک داسې په سجدو پراتی لکه بیت الله مخې ته چې خلک په سجدو پراتی. نو ګوره دا خو به داسې به نه کې که نه. اوس څونه ګناهونه مونږ کوو. بربند فلمونه په دې موبایل کې خلک ځان سره ساتي، خفه کېږي ما. انټرنیټ دی په هغې د دنیا ګندونه خلک ګوري. د فحاشۍ اخبارونو رسالې مونږ هر وخت ځان سره په کور کې ساتو، فحاشۍ ګورو. هلکان او جنکۍ په دغه غم کې ټول مبتلا دي. بربند فلمونه دي، بربند فوټوان دي، او په پینټونو کې د جنکو ګرځېدل دي، په نیکرونو په بنینونو کې په لاهور کې او په اسلام آباد کې او په کراچۍ کې جنکۍ ګرځي، کوله او مخ سره جنکۍ ګرځي، هلکان او جنکۍ مخلوط ګرځي. په مري کې او په دغه علاقو کې څومره فحاشۍ او ګندګیرۍ روانې دي. نو دا خو د خدای قهر او غضب دی کنه، په مختلفو شکلونو کې را روان دی. او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی کله چې د ما په امت کې فحاشي زیاته شي، زما په امت کې وی د الله قهر او غضب به داسې په تیزۍ را رواني. یو غضب به راځي ختمیږي به نو بل به راځي، ابلا ختم نی چې بل به راځي، ابلا ختم نی چې بل به راځي. او مثال رسول الله مبارک دا تسبو د مزي ورکوي. دا تسبیح نه بلکې د ملغلرو د مزي، دا خو تسبیح دی د ملغلرو د مزي. وی چې دا تار وشلېږي، دا تار چې دلته وشلېده نو دا دانې په تیزۍ کې لاندې روانې دي که نه دي؟ یو دانې پسې بله دانه، بلې پسې بله دانه، بلې پسې بله دانه، بلې پسې بله دانه. وی د ملغلرې تار چې دا اوشلېږي او هغه ملغلرې ځمکې ته په تیزۍ روانې وي، یو پسې بله بلې پسې بله، دقسې به د خدای عذابونه یو بل پسې په تیزۍ لاندې را روانې. ګراني شوه جي، بجلي نشته، ګرمي شوه جي، او دا ډینګي وارستی او دا پینګي وارستی او دا پلانکی وارستی او دا دادی او دا هغه غم دی او دا سیلاب دی او دا زلزله ده او دا طوفان دی او دا دماکی دی او دا بدمنی ده او دا ټول زمونږ د خدای د لرېوالي وجه ده، ټول د الله نه مونږ لري. یا ایها الذین آمنو څومره په مینه راته الله لګیا دی. یا ایها الذین، ای د ایمان خاوندانو، څومره خشته لفظ دی دا او څومره د مینې لفظ دی. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مال ما درک، بچی ما درکړل، دا ګورې زما د یاد نه دی غافل نه کی. ومن یفعل ذلک، چې څوک داسې کار کوي فاولئک هم الخاسرون. ما ته نقصان نشي رسولی، زیان او تاوان خپل. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له قرینا. ما نه غافل شو نو بیا به زه څه کوم ورسره؟ زه به لرې شم، زما مدد به لرې، شیطان به ورسره ملګری کوم. ومن یکن الشیطان له قرینا، چې شیطان یې ملګری شو ګورې خراب ملګری دی، دنه خراب ملګری بل نشته. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. زما نه غافل شو، دله سخت او خطرناک او تریخ ژوند دی. کله یو بیماری، کله بله بیماری، کله د بچی ټینشن، کله د مال ټینشن، کله د بل 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 هم ورته پاره به کې وی. ونحشره یوم القیامة اعما. قیامت پر ورځ په دا سترګو ړوند پاسي،
قال لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، زه خو دنیا کې روغ وم دا ړوند ولې پیدا شم؟ وی زما آیاتونه درغلي اتتک آیاتنا فنسیتها تا يرغل وكذلك اليوم تنسى زمام یری. نورونو توبه وباسه الله ته، دوستانو ته مو چې الله ته توبه وباسه. غلطو مجلسونو کې مکینه، هغه دوستان چې تا د الله د ذکر نه غافل کې خراب دوست دی، هغه سره مکینه، تعلقات ختم کا. دعوت الی الله چلاوا، دعوت الی الله چلاوا، تبلیغ الی الله چلاوا، خلق نیکی ته راو بلا، خلق د نیکانو ملګری کا، خلق خدای ته راو بلا، نیکانو خلقو سره ناسته پاسته وکا. دا د بچ کېدو لاره ده. علماء سره ناسته وکا، صلحاو سره ناسته وکا، مدرسو سره تعلق قائم کا، بچونه حافظان جوړ کا، بچونه عالمان جوړ کا، جماعتونو سره مددونه وکې او خو مجلسونو کې کېنه، غلطو مجلسونو کې مکېنه. غلط مجلس ته توبه ته وباسا، الله به معافي کوي. و الا کداسې نی نو د خدای قهر و غضب چرته تللی نه دی او د دور دی، د زمانه ده. الله دې مو د خپل قهر غضب نه په امن و امان کې محفوظ وساتي. الله زمونږ وطن او د ټولو مسلمانانو ملکونه د هغې زمونږ د ایمان او د نیکو اعمالو حفاظت وکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي، مونږ ګړی په ګړی الله ته خفه کړې، الله ته مونږ سره جوړه وکړه او الله ته مونږ نه راضي شه. مونږ د غمونو، د فتنو، مصیبتونو، ټینشنونو، مخلوق د شر نه په امن و امان کې وساته. کوم مسلمانانو باندې چې د عذابونه په مختلفو شکلونو کې را روان دي، الله را توبې توفیق ولا ورکړه، توبې یې قبول کړه. د دې عذابونو نه ټول د مسلمانانو ملکونو الله په حفاظت کې وساته. بعضې ملګري دي بیماران دي، هغې دپاره دعا وکړي چې الله تعالی وله شفا ورکړي. څوک قرضداران یې الله د حلال